شرمېدلو یم په شرم هم څه کار نشته ډېره د باندې خوشحاله شوم چې وې شرمولې چا وشرمولم په خپل رور رسه شه ته چې زه د ښځه وم څه مې خاونې مخکې شوي یم او کچې کچې یو شرمېدلي یو خدای دې وشرموه ښځې جعفر خانه ستا خوله هم خرابه ده او د ښځې خوله دې هم خرابه ده اورې چې تا په کومه طریقه پیسې غوښتې دا طریقه نه وه ای پلاره که زه د خپل رور دپاره که نه په توت تبخي کښېنم او ځان زره زره کړم که نه ځان مړ کړمه او کله بیا د دې جاپاني ډله ضرورت شي که نه نو دې به سره کافره رانه کړي جعفر خانه دا پیسې به دې کور ته راوړي دا به کور ته راوړي خو ته دا ښځه ستا به ورته که نه ضرورت سو څه ضرورت و دا ما بوته ته خو پسې رالکې شوه که نه او ما ته پته وه چې دې پیسو نه به داسې پورې انکاري کېږي ځکه دې خوله خو ښه نه ده که نه ما ورته وایي چې پیسې مو ورکوه یم نن داسې خوشحاله یم چې سړی په خوږ ایمان خپل باندې خوشحاله شي داسې خبره ده یم الله راته وښولې او تا خو ما ته الله په رڼا ورسخوي خو ته پوهېږې نه سړیه دقه د غیزت وې زوینه دې وله شپږ 7 روپۍ ولګولې او د 1 لاک روپو نصیب دې ته نشته ما ته خلک وایي چې دا ښځه ولې وې ولې وې دقه یې وجه ده دا کوي جعفریا هر څه په خپل لاس کې دي خو تا چېرې په وخت باندې دا ښځه پرې کړې وې نن بیا زما مخکې دا خبرې نه کوو نو مړه مې دې کړي که نه تاسو خو همدا غواړئ چې مړه کړي همدا ورته ما وایي چې مو ورکوی یو که پرېږده دې که د ما د ښځې هم ګناه نشته دي شیپوري ده لري ښځې له کړه کومو دا وله پکې جوړه کومو دا وله نغمه کومه هلکه دې خو وګوره رور دې ګیر دي رور دې په قیامت کې دي رور دې په لانجه کې دي هلک به بار مل تاړئ ګوره جعفر خانه تا ته ښه پته ده چې هغه د ښځې مني ټیک شوه د ښځې نه به دې خوا کړی و پټه خبره به یې ورسره کړې وه هغه زما زوی دی او ستا رور دی انکار به نه کوي د ښځې نه هغه خوا کېده خو د ښځې لکۍ داسې رانیولې وه لکه کلمت یې ورسره غوټئ زه خو یم که نه خدایه پاکه چې دا نوکري ختمه شي چې ما ته واپس کېږي دا الله به له نورو ترقي ورکړي ستاسو په خولو باندې نه کېږي دا هغه هوښیار دی چې د ښځې نه زارېږي قربانېږي ته خو تکړه شه او شپه ورځ راباندې رایږده امې ای ښځې چې په کومه ورځ ته زما د دې کوره چې ته لاړې که نه زما به چې کوم د خره شروع شي او چې څو پورې ته یې که نه زما به دا خواره وانګی زه به د خلکو نه خیر غواړم زه به دقه شانتې ګرځم بس ټیک ته زه به لاړه شم او ما له به داسې کار وکړي چې ما د کومې رښتین مارې کړي دي که نه هغه به ما له سمې کړي چې بیا به زه ځم ستا د کوره زما هم شوق نشته چې تا سره کښېنم بس دی ستا د څه رښتې دي ته خو راغلی وې دپسې تا خو خپلې رښتې په خپله ختمې کړي دا ستا دي زوی ستا زوی دوکه کړمه دونه جیدادونه مې دي او ښه به دې خوشحاله ساتمه زما د خوښې د کهاني پته وه دا ځکه غمیتې وي پاڅېږه چار پکې شه مې سړیه مه کوه راته څه کې مړه شرمون تو کور کې نشته ځواني مړ شي ګړی وړیم که نه د فلم شوټینګ شروع نه دی چې ته راته داسې بره وختې رومانټیک ماحول نه منې شه ځه دا څه پکې ګورم نشته
ده بس سړی زما څخه قبله دا ټوپونه ښه نه دي بس دی زه ځان ته سال کوم ما ته څه پته وایه چې څښا د کلي د خټو ډک کور دی وي او زما به پکې زړه زرې زرې کېږي زما کور ته شپږ مه ګوره دا څه کور دی لاله دا ښځه مه چېړه که په دې روډ او په دې لاره کې پرې راباندې کړې راته به غول کلي ودرېږي او دغه مخامخ کلي دی ملک صاحب مخکې هم ګیله کړې وه بیا به ووایي جعفري هغوی مه دې اچولې ده نه بچي ګوره دا یو نیمه خبره په جګړه مه کوه اوري دا خو بس خلاص باندې پېکه چې په لا کره ځي نو ګوره یو د جګړې خوند نه کوي هر سړي وایي دا څه سپېري دا څه سپېري نو خبره ورته په قلار کوه او چې خبره نه مني بیا به یې د مخ ته کاسه وه او که تا په خپله ښځه باندې والي نو دوی به هم په ما وخي هغې کې د واړو څه دي اوس پکې څه نشته ته پرېږده ته دا سپی مه خفوه ته مخکې ښځه وله ځه وله دیکې بابا ته باندې راشه هلار ته سترګه ونیوې ګورې یاره زه تاسو ته خبره کوم که نه چې پولینه خو پاتې شوه دا هلک زه نه پاتې کوم دا ویزه کینسل کېږي بیا نو زما کار دی که نه زما کار دی پیسې اوسه زموږ شته که نه دې نه راکوي ته چاته ووایه وته زما ته پرېږده زما په عمرزو کې ښه یار شته ټیک شو ورسره مې خبره کړې ده او بیا به م ورشمه د دوبۍ که سعودي دوبۍ بس ټیک ده یو دوه دې که روغتیا ده هغه به ولې په ښه کړم او زه به خپل کار کولی شم پیسې به په قلار ورکوم ته ولې غم کوې ډېر غټ بوج مې پړه پروت دی نو ډېر غټ بوج و یا بچې ما ته وګوره نن مازدیګره ساعت تېر شي یعنې زه یوازې م تېر شم په شلخ تاسو لګې یم تاسو سره زه په لار ځم او تاسو سره خلک چې روانې شرمېږي در باندې بېخوجا ما ته وایي اوس ته وایه زه یې راسه ښځه خو په جوار ورننوته ای سړیا مېما ډېر په دې ښکاري خفه نه شي ته دا چې خوشي ښکاري د سټېج مخې ته کډېږه او دا پکې راټول ای سړیا بې بسته کېنه شمیم نوریانې ټولې په دیوال ولاړې دي ها تا ته ویم د شمیم بچو ټول په دیوال ولاړ دي ته مې وینې چې دا چیز چارج کوه ښه ده چې پکې ختم شو حاجي زما یې ډډه نه ووایه تا ته په ژوند کې داسې خوشحالي تېره کړې ده د څومره خوند دی وکړو والله لمې باغ شو ام د شنو الوچو الوچو چې زه دې ځان سره بازار ته بوتلو نو ښه به زما زړه به لږ خوشحاله شو کور کې خو مې زړه خولې لرالو پلار دې راته د غرونه موټر سایکل پرېښودی دي دقې ته به دې وخېږم او په دې کوڅو به یې تاوم او راتاوم چې بازار ته ورسېدې مخ به نه ښکاره ما مه بوځه ما ته پته ده خپله به اوس ګرځې کله یو غر او کله بل غر به پې خو پنجرې به نه کېږي د ډېر عمر غمخا دې راته پاتې ده دا ولې په څه ته تېروم ته څه غمخا دي کلي کې ډېر غمخا دی دا به پیاده خو زه نه څم ګورې ها ته راسې ده کلکل آهان زوی پیاده خو نه ځه دا ستا هغه ارمان هم پوره کول غواړي بیا به درنه زه وځم څه چینډو کې څه قصه دي ګورې نو پاسه چندرو وباسه که نه بس بس جوړه کړم که نه ګوره چې دا هغه د واده نه مخکې په ورکوټوالې دي راسې چندروګانې میرګاټې کړي دي بس عمر یې تېر شو دا دې بوډاګان شي ته هم دغه یې چیچړه شي او زقه د ګلبام شاده ها زما خو ټول ټوټل 12 کاله عمر دی توبه اخو د کلي خلکو داسې ختم کړي دي چې د وږي دانه قدرې پکې نشته
وای داسې ما چې ځواني مرګ شي ودې ورو مړه خو راناغه و چې پرېوته یو دا ته څه کې وای یم داسې ښایسته ټانټې ولاړ یم چې یو دوه کچې به ګیرابات کړم او خورې نینې به ترې ځان له وکړم دا څه کوي دې کې وږي وای یم د بړو د بنیاد یم داسې پاک کړی دی چې یا خدای دې بیا خو بنیاد نو بس داسې دي دا مکۍ د سارو ده دې کې وږي څه کوي دا زناوره ده د دې مثال خو د میخې دي که مونږ پرې وراغلي د هغې نه بده ټانټې یې خوړې او یم تاسو زناور یې تاسو ته پته ده چې ما خو ټول عمر په حاجیه کې تېر کړی دی یا کې تیر کړی ای به مين خطې سي خوړل چې خطلې یې څو بادرنګ راغشي 2 کیلو هغه دې یو پکې پاتې دي توبه خدای توبه نو څه مې کړو نو ما به ته کور ته یوسې کور به روټۍ سره وخورو او خو د روټۍ باندې وزن مونږ کړ یو بوتلګي یې راوړو او مخې ته یې کېښودو ام ډېرې خو وکړلو ماشاءالله امې داد ورکوم شبانې له چې تشي اوبې د باندې اوس کړی جراثینو ډکې یاره بچي خبر کېږه مو ځارېږه د کلي د وطن د خلکو نه د کورونو نه چې کله مېلمانه راشي هر څه خړې کېږي د خاریې په کور کې یو کاري یو به دغه څښاک شربت راوړي خیال یې کوه دا یا تور یا شینو او یا به یو 2 کوارو یا یو کیلنې باندې کېږي داسې داسې پورې اونیل ده ښې غوښه پخوله خو په مونږ یې بس نه کړه دا همدې ښځې وي او هی سوریا ام په دې کور کې سم بینو کنه وای وقم د خاریې کورونه داسې یو بیختې په شو او باسي د دې خاریو د کورونو ماشاءالله ام زارې کې زمونږ د کلی نه ماشاءالله رونق پکې وي اسې پلاله د هغوی دا چې کوم سیسټم و که نه د چونچاڼو ده دا خو مې خوښ نه شو خوند خو دا کوي سادین ته وځه لوټه راواله سنت طریقه ده او یو شخ دی بس کمړه بچیا تاسو خاصه ناروا شروع کړو چې څومره بچي بار ته لرې ځې که نه هغه پکې ثواب دی نن سبا خلک ولې بیماران دي خبرې دلته کمره ده دا وته څه شي چونچاڼې دا چونچاڼې ده نو چې دې نه راوځي دلته اوس کم دی 2 غنټې د خپل بینۍ که نه دا څه دي ما او شبانه نه کوم داسې بنزي ما ته هغه بین دي یا ونداري ها سپینګوري مړه راځه آبا ما ته پته وه چې په تا کې د ورکوټوالي د ښځو رګ وو زه څه کندهارانو سره پاتې شوی یم هلته هم ښځې دي او دلته هم ښځې بیخي ای سړیه دا یو کورکي دی پکې زیات و ولې دا په ایکا په دوکا په تریکا په چوکا او دا خو باچا دي نه به څه دا بېله نمبر زما دی ښځې په ګټه باندې یو سوک دی ها یا الله داسې ترپک کې دی ته به وایې کړې ګیدړه هغه مور ده ته به وایې که خوب کې پکې شوي ده دا څه کې ټکي دو نه هغه بل خپل ته نه راځي دا ټګیو پکې نه دا یې او اوس ته ګوره ها او هلکه یو کورکي په دی دوکا شوم نه دا کورکي پکې نیمو څه وته خو دا خو زما کټوري په دوکا شوم ها پور لوبه را سره کوم ټګي مه کوه ټګي وتا دا چې خپلارو کې خدي دې کورکي ته مې لاس نه رسېدې شو هغه خځه راکاره شو ته وګوره هلو کنه دا دې کوه دوکي کوه زه تاسو ټګي کوم ته راشه ته وګوره هله د چیندو نه بار وځه نه زه خو تا پسې دروازم تا پسې سله به راوه دلته به دې خبره کړې وه که نه سړي به دغلته په کلار ودرېږي زما نمبر دی سامان ختم ولګ دی کرښې دا زه ګورم تا په شان نه یم ټیک دی ها دا څه کې لکه د چینده خراته اوړې روز تا څنګه او فکر غدي خبر علیا فکر غدي دا دې په دې راکړه دا دې په بوچته دا دې دا خو به راځي کاڼې به پرې نه راځي چې کاڼې پرې راشي بیا اوکي او کاڼې به پرې نه راځي ټیک شو حاجت راځي وی ټول عمر مې دا کارونه کړي دي پوهېږي نه اورېږه بچ دی هلو بچ دی ونږدې شوی لکه د سپي په راشېږي اخواشه اوس هم بچ دی څنګه درنه ګټم ښه سړیه داسې بده یم چې بس دا بای وای خورې ځواني مرګ چې په کښه اخته شي ښځی دی یم خور دې نه یم او مخکې د هغه درې مخلوق رګونه دي راکې خفه نه شي یاره
خلاص باجی مې ته نه دي ویلي خفه کېږه دا څه کې درې کانو ما چې په ها واپس د سره کوه اوټ شوی نه وي څو بس زه درته د دې ځای شروعات کوم یاره ډېر خلک به مونږ ته پس کېږي زور یادونه مې راته ادا کړئ ستا په مور د خدای ځمکه ډکه کړي هغې خو کور کې چې د خیر ښېګړې خبر الله دې کې الله دې سره په مور پلار ټکه کړي خدای دې زما مور د خپلې نه ونیسي خدای دې تا د خپلې مور سره ته کښېنئ الله دې ورته تا کښېني خدای دې ورته تا کښېنئ زما مور دې ستا د مور سره ته الله کښېني چې ستا مور ته جاړي خدای دې سره به ستا په یوه جارو راټول کړي ماته شه بس لوبه کوه څنګه خدای دې ماته شه واټه دې کنځل کړ په میله چې اوس وروسته اوس په دې کې څه انا بیا نشم څه وایي دلته کښېنئ ویم سړی ما سره دا چلونه مه کوه ښه ته ولې زما مور ته خېرې کې زما مور پلار داسې شوی خو په دې کور کې شته هم نو زما مور چې زه تا ته څه ویلي دي بس هر ټایم یې د خولې نه شوکوې مې لګیا یې ورپسې یم هغې خو لږ ګولټیر سپې تړلې دي ها خفه کېږه مو زمونږ دا کوي نه دا خلک ښه وایي دې پسې به ارمان وکړي ارمان به وکړي وخت به کېږي یاره ارمانی ارمان دې نیمګړی من شه راځه بس ای جعفریا ویم تا ته پته شته شبنم راته داسې فریاد وکړه مخې دوه ګوتې راوتې دی وایي خفه یم په کلي پسې کنه منافق یې خو نه راولي وایي راته وایي چې نن به دې بوزم او سبا به دې بوزم همداسې کار وکړه دا مالګې اوبه یو ځای کړو دا واده وکړه یو یا چې زه بچا پټ کړه دا لار نه دې ته وایي را باړه اخیسته پرېږده کنه نو ښه وي درته کنه چې سمون خبره کوي نو هغه باندې بدله کړي مخ مې پټ خبره پرېږده یاره د کلي خلک دې زموږ رونه دي یو هو تا خورونه دي ما ته هم دې بیاوې او دې سیا کړم ویم خلکو ته پته ولګېده دا افغانانو غازونه وکړل په دیوالونو چې جعفري را روان دي توپاني دې څنګه دوه کړه ته څه وکړم چې به کام هسپتال ته لاړم که نه نو دې ما ته بیاوې دا دغه راواله سرنج راواله یا بیجان دا شی راواله هغې نه باسو تا ما ته خورکې ووې تا خورکې قدرې ما ته ووې نه نه نو دې خو چې ما ته به جعفر خان سترګې روزي واړې په ما باندې به یې روزي خوړې چکرلی به ورته به ولې هغسې شو حقه دی چې دوه کړم ورته درنه کېده او دا چلې وکړو بس وای سړیا او وایم هغه سپینې جامې چې دې اچولې وه سترګې دې تورې کړې وې وایم په هغې کې ډېر ښکلې ښکاري په هغې کې درانه زړه یوړو ویم الله دې تباه کړه ته ما دې څنګه خبرې کوې ما وې هغوی خو کور نشته راځري او څو د مینې خبرې وکړي مینه دغه وکړه کور تا په نفرت کې پیدا کړه وره ښځه خبره ده کوم جولی ته غواړم چې مه خفه کېږه کور څوک څه نه مخکې وبچه ته ماما پاپا جان هغه ته به یې نصیحت وکړه چې ښځې دې زوی سره مې جنګ جګړې مه کوه نو خیر دی ته مه ومنه که نه دې سپینو ډوکو ته نو ته هر ټایم زما مور او پلار پسې څه لین ښه هغې غریبانانو تاسو ته څه ویلي دي هغې خو چا د چا ملاس د غوام نه ده پاسولی ټول عمر یې خره پاسولي دي پوه شوې خره غواګانې خو بیا هم څه عقل بدي د مور او پلار خبره به دې واوري د سړي بچي نه دي دغه نه دي خو هغه وه چې دې دې کور کې دا ځای چا ورکړی پاپا جان یې مشر دی خو دا اتر میاشتې کمینه دی سړی کو ډېر څوک که نه په هرو لاړو را راتو شي خو پلار کربنانه نه ځي څوک تو چې دا یو سترګی جایي که نه او دا بله خاندي یا چې نیغ بچم نه ما ګوتې را منډې ما کې خیر دی لږ غونډه کې ډب خو برداشت کوه که نه کم د ټړم باچالو دی خلک څه وي په شملګۍ دې شوم غلطه چې کور ته درالم نه خراب ونه کړه هغه مثال دې ستا انا ولې ته اوسه پورې ونه کتل خر او کته بس خرته یو خر دې پلار دی او کته دې مور ده وړه زما مور پلان نه وړه ګوري ولې څه خفه شوې حاجي هېځې که نه حاجي نه کوم د سره خبرې چې اپلیکیشن نه ټولې کوم نه کې خبرې نه کوم د سره بس سوال درته کوم نه زاریه ته کوم چې په دا خپور راته پروزي او د وینو ټایم راته وکړي نه کوم د سره خبرې بیهي نه څه به کې نه کېږي سړیه بس د مخې نه مې خوا کېږه زړه مې نه ډېر خفه شو دا څنګه خبره شوې چې نور رسم در روم تا ته ویم ښځې نورې کو کاجو بادام پستې م راله روړې که نه نه پخلا کېږم بس ته خو سړی ځه ځه وګرځه ځه تا نه خو د خرې سره مې واده کړی کور کې به مې لکه روښاني او خوشحالي وه بابا تا له چا پیشو نه در کوله زما سپېره قسمت و چې بس تا په نصیب کور یا چې دا سپی مې کوله پیژو د ډېره بهتره وه